د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. روسیې د طالبانو نوم له خپل ترهګریز نوملړ څخه لرې کړ. د روسیې سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ د مسکو له تور نوملړه د طالبانو له نوم ایسته کولو سره موافقه وکړه. د روسیې عربي تلویزیون ریپورټ ورکړ چې د تړلو دروازو تر شا په دې غونډه کې د طالبانو یو استازي هم ګډون کړی و، خو د دغه استازي نوم تر دې دمه نه دی پړاګه شوی. روسیې طالبان له نورو 14 ډلو سره یو ځای په 2003 میلادي کال کې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي وو. بلخوا د طالبانو حکومت د دې ګام ستاینه او مننه کړې او یاد اقدامي د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې د پام وړ پرمختګ یاد کړی دی. سټیپن دوجاریک ویلي ملګرو ملتونو کې د طالبانو حالت اوس هم د پخوا په څیر دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وان سټیپن دوجاریک ویلي چې د مسکو وروستۍ پریکړه په ملګرو ملتونو کې د طالبانو حالت کې بدلون نشي رامنځته کولی. هغه ویلي روسیه کې د ممنوعه ډلو له نوملړه د طالبانو د نوم ایستل د مسکو خپلواکه پریکړه ده، خو ملګرو ملتونو کې د طالبانو حالت لکه څنګه چې د غړو هیوادونو لوري ټاکل شوی وو بدل شوی نه دی او د پخوا په څیر دی. دا په داسې حال کې ده چې روسیې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پر طالبانو لګول شویو بندیزونو ته ژمنتیا ښودلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم طالبان د خپل ترهګریز نوملړ څخه ایستلي، خو لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو ته ځان ژمن بولي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر سبا کابل ته په یو رسمي سفر راځي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی سبا کابل ته ځي. هغه ویلي چې یاد پلاوی به د خپل یو ورځني سفر پر مهال د طالبانو حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند، د رئیس الوزرا اقتصادي چارو مرستیال مولا برادر، بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي او نورو چارواکو سره وویني. هغه همداراز ویلي چې نوموړی به د دوه اړخیزې همکارۍ پراخولو، امنیت او نورو مسایلو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تېره ورځ د همغږۍ ګډې کمیټې په ناسته کې افغانستان ته د پاکستان د لوړپوړي پلاوي سفر په اړه خبر ورکړی و. امریکا موقت اقامت لرونکو افغان کډوالو ته یوه اونۍ وخت ورکړی چې له دغه هیواده وځي. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې یاد هیواد له هغو موقت اقامت لرونکو افغانانو چې له 2021 میلادي کال وروسته امریکا ته تللي غوښتي چې په 2 ورځو کې وځي که نه په جبري توګه به وایستل شي. د راپورونو له مخې دغه خبرداری موقت اقامت لرونکو افغانانو ته د ایمیل له لارې استول شوی، خو تر دې مهاله په رسمي ډول د یادو افغانانو د شمېر او بیرته ستنېدو د طرزالعمل په اړه څه نه دي ویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې 4 ورځې وړاندې د امریکا د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په راتلونکې مې میاشت کې به دغه هیواد کې د ایستلو له ګواښه د افغانستان او جون میاشت کې به د کامرون د وګړو لنډمهاله خوندیتوب پای ته ورسوي. دا مهال نږدې 14,600 افغانان او 9,200 د کامرون وګړي امریکا کې د ایستلو له ګواښه د خوندیتوب په حالت کې دي. نور الدین عزیزي له اسحاق ډار سره د ترانزیت او افغان کډوالو پر ستونزو غږېدلی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره په لیدنه کې پر ترانزیتي ننګونو او د کډوالو پر ستونزو خبرې اترې کړي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت سفارت په یو خبرپاڼه کې لیکلي چې دواړو لوریو د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. دغه راز یاد پلاوي د پاکستان د سوداګرۍ له وزیر سره هم لیدلي او د سوداګرۍ او ترانزیتي خنډونو په لرې کولو خبرې کړي دي. پرون پنجشنبه د نور الدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی و. دا لیده کاته داسې مهال شوي چې پاکستان د تیرو 15 ورځو په اوږدو کې هلته میز څه باندې 80,000 افغان کډوال ایستلي دي او دغه لړۍ لا هم روانه ده. صادق خان ویلي له اوږدې مودې وروسته مو یو ځل بیا د طالبانو حکومت سره په لوړه کچه اړیکې پیل کړي دي. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي چې له اوږدې مودې وروسته یو ځل بیا د طالبانو له حکومت سره په لوړه کچه اړیکې پیل شوي دي. هغه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پاکستان به له طالبانو سره په مشورې د 3 اړخیزو او 2 اړخیزو اړیکو میکانیزمونه برابر کړي. د نوموړي په خبره په دغو میکانیزمونو کې به پاکستان، افغانستان، چین، روسیه، قزاقستان، ازبکستان او ایران شامل وي. صادق خان دا څرګندونې په کابل کې د افغانستان پاکستان ګډې کمیټې په ناسته کې له ګډون وروسته کړي دي. ترکیې د افغان زندانیانو د لیږد په برخه کې همکارۍ ته چمتووالی ښودلی. انقره کې د طالبانو حکومت سفیر محمد زبیر ودان د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا هیوادونو له مرستیال سعدالدین ایلدیز سره کتلي دي. انقره کې د طالبانو حکومت سفارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې د ډیپلوماتیکو اړیکو له پراخېدو له ترکیې څخه د افغان زندانیانو د انتقال بهیر، د ویزې اسانتیاو او همداراز د سوداګرۍ، ترانزیت او کلتور په برخو کې د ګډې کمیټې د جوړېدو په اړه خبرې شوي دي. خبرپاڼه زیاتوي چې سعدالدین ایلدیز په یادو برخو کې د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړی دی.
ایران 109 افغان بندیان د نیمروز د لارې هیواد ته راولېږدول. د نیمروز ولایت مقام د رسنیو دفتر ویلي ایران د ورېښمو پل له لارې 109 تن افغان بندیان چې د بېلابېلو جرمونو په تور یاد هیواد کې نیول شوي افغانستان ته سپارلي دي. د زندانونو چارو لوی رئیس محمد یوسف مصری ویلي هیواد ته رالیږدول شوي بندیان به له اصولو سره سم د بند پاتې موده خپلو ولایتونو کې تیروي. ایران کې د بېلابېلو جرمونو په تور د نیول شویو افغان بندیانو له ډلې افغانستان ته د 484 تنو پر سپارلو هوکړه شوې چې له ډلې 211 تنه تېره میاشت 199 تنه اوس مهال افغانستان ته سپارل شوي دي. د معلوماتو له مخې ایران یاد بندیان داسې مهال کابل ته سپاري چې افغانستان هم د حسن نیت او ښه تعامل له مخې 2 تنه ایراني بندیان یاد هیواد ته سپارلي دي. یمن کې د امریکا هوایي ځواکونو هغه بندر ویجاړ کړی چې حوثي وسوالو ترې ګټه پورته کوله. د متحده ایالاتو پوځ ویلي امریکایي هوایي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ په یمن کې د راس عیسی له تیلو بندر ویجاړ کړی چې حوثي وسوالو ترې ګټه پورته کوله. امریکایي ځواکونو ویلي چې په دغه بندر د برید موخه یې پر حوثي وسوالو ته د اکمالاتو او بودیجې د یوې سرچینې پرې کولو. امریکایي ځواکونو په دې وروستیو کې په یمن کې د حوثي وسوالو پر ضد سخت اقدامات ترسره کړي دي. تېره ورځ د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټولنیزو رسنیو لیکلي وو چې د حوثي وسوالو پر ضد یې پرېکړه پرېکنده ده. له هغه راهیسې چې اسرائیلو پر غزه بریدونه پیل کړي حوثیانو د فلسطینیانو په ملاتړ په سره سمندرګي کې د اسرائیل پر لور په تلونکو سوداګریزو او پوځي بیړیو لسګونه بریدونه کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د 9500 فلسطینیانو د ژر تر ژره خوشي کولو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان د فلسطیني بندیانو د ورځې په مناسبت ویلي چې دمګړۍ د اسرائیل په زندانونو کې 9500 فلسطیني زندانیان په غیر قانوني ډول ساتل کیږي او باید ژر تر ژره خوشي شي. یاد سازمان وایي چې د اسرائیل له زندانونو تازه خوشي شوو بندیانو په زندانونو کې د ربړونې عادلانه محکمې څخه د محرومولو د خوړو کمښت او طبي پاملرنو د نشتون په اړه هم شهادتونه ورکړي دي. د یاد سازمان د معلوماتو له مخې د 2023 کال له اکتوبر میاشت راهیسې د 19 کلن ولید احمد په ګډون د اسرائیل په زندانونو کې 1 فلسطیني بندیان مړه شوي دي. د فلسطین د بندیانو ورځ هر کال د اپریل میاشتې په 19 نیټه د هغوی د ملاتړ او خوشي کولو په موخه لمانځل کیږي. اسرائیل کاتس ویلي چې له جګړې پای ته رسیدو وروسته هم له غزې څخه نه وځي. د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس وایي له جګړې له ختمېدو وروسته به غزه د حایلې سیمې په توګه وساتي او پوځیان به یې پکې میشت وي. نوموړي ویلي اسرائیلي پوځ به د تیر ځل په څېر دا ځل په غزه کې تصفیه شوې سیمې خوشي نه کړي او پوځیان به د دښمن او خلکو ترمنځ په حایله سیمه کې موجود وي. له حماس سره د اوربند تر ماتېدو وروسته اسرائیلي پوځ د غزې 10 سلنه خاوره نیولې او نږدې 2 میلیونه فلسطینیان یې کوچنۍ سویلي سیمې ته ورټول کړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر راتلونکې اونۍ هند ته په یو رسمي سفر ځي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال جی ډي وینس په راتلونکې اونۍ د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د هند لومړي وزیر نریندرا مودي سره وګوري. د راپور له مخې دا به د ولسمشر د مرستیال په توګه هند ته د وینس لومړی سفر وي چې هندي الاصله میرمنې اوشا وینس به یې هم ملتیا وکړي. وینس به د اپریل په 21 نیټه د هند له لومړي وزیر نریندرا مودي سره په اقتصادي سوداګریزو اړیکو خبرې اترې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت د دې سفر هرکلی کړی او دا یو فرصت بللی چې دواړه خواوې د دواړه اړخیزو اړیکو پر ودې او پرمختګ بیا کتنه وکړي. د شال ټلویزیون قدرمند لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.